جی قدرمنو د ډېر محترم ریاض غفور رالاندې کړو. دا سړی د راډیو د ټلویزیون د بېلابېلو شبکو سره ډېر پوخ تړاو او تړون لري. په شعر مین دی، په ادب مین دی. د ده څه سټوډنټان هم راغله نو یو څو شعرونه دي ټولو ته ډالۍ وي. ریاض غفور نوی کلام دی چې زه په خپل ګاونډ کې رور ته څنګه نرشم. بیټنیه زه په خپل ګاونډ کې رور ته څنګه نرشم او زه د خور په وژلو ولې زورور شم. او دې په دې رشته کې هېڅ پرېښودې نه دي، دې په دې رشته کې هېڅ پرېښودې نه دي. زه نو څه بانه پیدا کړمه چې ورشم. دې په دې رشته کې هېڅ پرېښودې نه دي، زه نو څه بانه پیدا کړمه چې ورشم. کابل جانه په دې هم نه بخل کېږو، کابل جانه په دې هم نه بخل کېږو. کابل جانه که ته بر شې او زه لر شم. کابل جانه په دې هم نه بخل کېږو، کابل جانه که ته بر شې او زه لر شم. بیا جهاد جهاد نارې دي باجوړ کې، بیا جهاد جهاد نارې دي باجوړ کې. اوس به بیا پښتون پښتون لښکر لښکر شم. ډېر ښه دی، ډېر ښه. او کیکرخوی شا به نوی خار زرغون کا، کیکرخوی شا به نوی خار زرغون کا. زه ګلوی شم زه به هم د ګلو کر شم. ډېر ښه دی. او آخري شعر دی جی چې سر تر پایه چې د تور سامراج غلام وي، سر تر پایه چې د تور سامراج غلام وي، زه په دې نظام کې څرنګه افسر شم. ډېر ښه دی، ډېر ښه. ډېره مننه کوو، ډېره مننه کوو.